چې لمبه د یار له غمه دې ونه کړه، چې لمبه د یار له غمه دې ونه کړه، زړه یاري وه مګر سمه دې ونه کړه. او زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې، یعنې بیا د راتلو تمه دې ونه کړه. زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې، یعنې بیا د راتلو تمه دې ونه کړه. مرګه ما پر ملا تړلی څادر هیر دی، مرګه ما پر ملا تړلی څادر هیر دی، خو ته ستړی نه شوې دمه دې ونه کړه. ډېر ښه. په یوه ناره زه نه راستنېدم، تا هم نه غوښتم دویمه دې ونه کړه. دوامه دې ونه کړه. ډېر علي. په یوه ناره زه نه راستنېدم، تا هم نه غوښتم دویمه دې ونه کړه. چې زما پر زړه به څومره زور د غم، چې زما پر زړه به څومره زور د غم و، اندازه د خپل قدمه دې ونه کړه. او تا زما له درده اوښکې تویولې، تا زما له درده اوښکې تویولې، سمه ټوکه وه سمه دې ونه کړه. نه ژوندی پاتې شوم او نه در پسې مرم وګوره، نه ژوندی پاتې شوم او نه در پسې مرم وګوره، یو ځلې راشه او په دغه حال مې هم وګوره. زړه ته مې لاس نیولی ستا د راتلو ډاډ ورکوم، زړه ته مې لاس نیولی ستا د راتلو ډاډ ورکوم، څه په دروغو دا یتیم قراروم وګوره. پر ځان اخته یمه له خپلې ساه مې اور اخیستی،
مهرباني ګډ مشه د چا په سینه اور زما رقم ته ګډ مشه د چا په سینه اور زما رقم ته خخ به وي هر چا پسې په زور زما رقم ته تا که چېرته وپېژنې تا که چېرته وپېژنې نور زما رقم ته بېرته پښمنېږي به ضرور زما رقم ته او یو زه یم چې هرې ناروا ته خلي خاندم یو زه یم چې هرې ناروا ته خلي خاندم ټیټ به درته څوک نه کړي غرور زما رقم ته دا بیا یو زه یم چې هرې ناروا ته خلي خاندم ټیټ به درته څوک نه کړي غرور زما رقم ته او هر مخام رالیږي څو ګیډۍ د کشمالیو هر سړی دې ولري تربور زما رقم ته هر سهار رالیږي څو ګیډۍ د کشمالیو هر سړی دې ولري تربور زما رقم ته او هسې دې حیرانه لیونی له ځانه جوړ دی هیچا تا ته در نه که پیهور زما ډېره دی ډېر زبردست د سولې پیغام رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر فیسبوک پاڼه زموږ ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. شپه په څپو کې خپرونه ستاسې لپاره پیل شوه. په اولو کې مو یو غزل درته وړاندې که او دغه خپرونه همداسې به پر فیسبوک پاڼه باندې هم په ژوندۍ بڼه نشریږي. د خپرونې قربانه مو زه سجاد شاه، عصمت پاچا، عابد زادران، سپین زریات، قدرت الله حقیقت او د تخنیک ملګری حنیف زازی او په کامره کې ملګری حکیم الله آفتاب دی. تاسې درنه لیدونکي او همدغه راز اوریدونکي هم کولی شئ هلته په کمنټونو کې خپل بیتونه او یا د نورو انتخاب کړي بیتونه را سره شریک کړئ. موږ به یې د خپرونې په ځای کې له تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کوو. اوس به له پاچا صاحب څخه یو بل غزل واورو او همدغسې به نوبت راته ویږي. زه هم ټولو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې تاسو او ما نه دا کراګلاس لکه بیا هېر شوی و حافظې کمزوري شوې دي لکه چې وایم څوک چې زموږ غږ اوري مدیر صاحب تاسو ټولو ملګرو ته هغه زموږ څوک ګوري په فیسبوک پاڼه باندې ټولو ته ستړي مه شئ وایم دغه یو غزل د اقبال صاحب دی مدیر صاحب ګناه نه ده اسلام حق ورته ورکړی ملا زده کړې دې په انجونو باندې وشي. ګناه نه ده اسلام حق ورته ورکړی ملا زده کړې دې په انجونو باندې وشي. پاچاهي په هېوادو مهمه نه ده پاچاهي باید په زړونو باندې وشي. واو ډېره دی. پاچاهي په هېوادو مهمه نه ده پاچاهي باید په زړونو باندې وشي. چې پر موږ کېږي زرې به یې شي چاودې چې پر موږ کېږي زرې به یې شي چاودې دومره ظلم که په غرونو باندې وشي. چې اقبال نشي زما زه دیده نشم نو واښه مو د قبرونو باندې وشي. عابد صاحب ته به هم له لیدونکو او اوریدونکو سره جوړ تازه کوې. سلام ستړي مه شئ درنو لیدونکو اوریدونکو زموږ له اړخه هم سلام ومنئ په دې هیله چې دا خپرونه زموږ سره تر پایه تعقیب کړئ. یو شعر دی ستاسو په خدمت کې سجاد. مهرباني. سلګۍ سلګۍ روانه ده لمبه اخلي او ژاړي په تلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او ژاړي د لاسو نه نکریزې د چړو په څوکو بیایي د شونډو په سرونو مې نامه اخلي او ژاړي د لاسو نه نکریزې د چړو په څوکو بیایي د شونډو په سرونو مې نامه اخلي او ژاړي رانجې د چشمانو نه راتوی په ننګو شول توکمار نه د واده ځان له جوړه اخلي او ژاړي دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلی دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او ژاړي دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلی دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او ژاړي دا څوک دی او د کوم پلو راغلی او دا ولې دا نشه د هر چا نه
بخانه اخلي او ژاړي. واه هاي هاي واه ډېر عالي. ډېر ښه. ډېر عالي و عابد صاحب، ډېر زبردست. سپین زر یاد صاحب ته نوبت رسېږي، اورېدونکو سره هرکلی کوي، د لیدونکو سره هم. ډېره مننه مدیر صاحب محترم. لومړی خو تاسو ته، ابي صاحب ته، پاچا صاحب ته او حقیقت صاحب ته، همداسې تخنیکي ملګري ته او کیمرامین ملګري ته او لیدونکو ته، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه یو خپل غزل به ورسره شریک کړم. مهرباني. ابي صاحب خپل زړه مې درته ووې، خپل ځان مې درته ووې، خپل زړه مې درته ووې، خپل ځان مې درته ووې، جانان مې درته ووې، عیان مې درته ووې. خپل زړه مې درته ووې، ځان مې درته ووې، جانان مې درته ووې، عیان مې درته ووې. او ته وړاندې شه کعبه یې زه مونځ درته کومه، ته وړاندې شه کعبه یې زه مونځ درته کومه. ارام ارام مې درته ووې، ایمان مې درته ووې. دا خوشې که راغاړې وځه جوخت مې زړه له راشه، دا خوشې که راغاړې وځه جوخت مې زړه له راشه. نا پرېږده و دنیا مړې چې ګران مې درته ووې. او دا څه د یاده ماته زاهدانو ملا جوړ کړه، دا څه د یاده ماته زاهدانو ملا جوړ کړه. ناسه ګناه مې وکړه چې لوبان مې درته ووې. ډېر عالي، ډېر زبردست او ډېر ښه دی وړاندې که. ډېره مننه. نو اوس داسې دی چې نوبت قدرت الله حقیقت صاحب ته رسېدلی، دا هم ډېر ښه شعر لیکي. زما په خیال چې خپل غزل به ورسره یې کوم. لومړی تاسو اورېدونکو ته سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ به یې. علیکم سلام. نو د سلام او روغبړ وروسته خپل غزل لرم. خیر دی، یو د خپل هم ته کېږي. ډېره ښه ده چې لیکلی شئ، بس نو وایې موږ خو یې لیکلی نه شو. هو که نه. عابد صاحب که غږېدلی شوې ضرور به جام نارې وهلی، که غږېدلی شوې ضرور به جام نارې وهلی. له ډېره درده به دې تور ماښام نارې وهلی. واو ډېر ښه. او که غږېدلی شوې نو داسې چوپ به نه و پاتې. ګورې ډېره مننه. اختر وفا لیکلي د دوبۍ کې اورمه خوند ترې اخلم ډېر ښایسته. خیبر دره ده که نه، یو زړونه یې رالیږلي دي. فرید همدرد هم زموږ خپرونه اوري. سلامونه میر عباس خان تنها نعمت مسافر هم را سره دی. ډېره زیاته مننه. حبیب ستوری لیکي سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وای. وایي چې مړ نه څوک زموږ ته پوست له راځي، مړ نه دومره په چا ګرانه چېرته یو وهې نه ده ورکړې که. اسدالله سیلاب هم سلامونه رالیږلي، ډېره مننه. عثمان ببکرخیل لیکلي ستا د غرور چیغې یې تتې کړې که نه یې کړې، چیغې زموږ د خاموشۍ منې
که نه یې منې. عبدالمنان فیرم سلامونه راکړي. سلام پاچا صاحب، ډېره مننه. کور ودان. او عبدالرؤف نیازی هم لیکي چې وای وای نه پوهېږم چې وای وای ولې کړي او موږ به درته وایو چې وخ وخ. ستا چالاک منګل سلامونه ونه کې هیله مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. کور ودان سلامونه جوړ تکړه په خیر له دوبۍ نه. ډېره مننه. عظمت الله ضیا لیکلي ستا د خبرو جواب ما سره و خو بس چې غلی شومه حد مې وکړو زه زیار په خپله. او هیله من د افغان لیکلي سلامونه مې ومنئ له دوبۍ څخه تل کامیابي درته غواړم. خوشحاله اوسئ. اوس به دغه نوي نوي کمنټونه دوستانو ته ولولم چې دوی رانه خفه نه شي که څوک پکې تکړه است. مهرباني کوئ عابد صاحب یا یاد صاحب حقیقت صاحب پاچا صاحب ړنګ خیال لیکلي له دې شکمن ښاره مې ویره کېږي اوس چې په لاره ځم کوڅه بدلوم. خواږه لالیه هیر مې نه یې د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دي نه. محمد انور صالح احمدزی موږ ته دغه کمنټ راکوي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. چې زړه دې نه وي او ناکام کوې نو مه یې کوه. چې زړه دې نه وي او ناکام کوې نو مه یې کوه. په ما احسان که د سلام کوې نو مه یې کوه. که دې لوسې وي یو څو بوسې مې ونازوه. که دې لوسې وي یو څو بوسې مې ونازوه. که بندوبست راته د جام کوې نو مه یې کوه. او زړه که دې درد کېږي اوس وخوږېږه. زړه که دې درد کېږي اوس وخوږېږه. بیا که دردونه په ماښام کوې نو مه یې کوه. ترمنځ مو د یوې مسکا اړیکې باید وای. ترمنځ مو د یوې مسکا اړیکې باید وای. تندي مو په کتلو لیکي باید وای. د کلي هر محفل کې غوښتلم له خدای یوه ذره حیا خو دې سړي کې باید وای. ته یو ځل بیا. د کلي هر محفل کې غوښتلم له خدای یوه ذره حیا خو دې سړي کې باید وای. ټټر به مې د هر سختۍ مخې ته نیوه وجود کې مې د درد معلومې سري کې باید وای. زه لرې له ښار وړی ومه جبر لیلومې کوڅې مو له یو بل سره شریک باید وای. او زیرکه جنکیو ته د ټیټې سترګې کړم ګلاب دې رالیږلی ماښامي کې باید وای. دا بیا ووایه پاچا صاحب. زیرکه جنکیو ته د ټیټې سترګې کړم ګلاب دې رالیږلی ماښامي کې باید وای. ترمنځ مو د یوې مسکا اړیکې باید وای. تندي مو په کتلو لیکي باید وای. دا زیرک ځوان دی ډېر ښه شعر لیکي. بلال زیرک په نوم دی. بلال څوک دی؟ بلال زیرک په نوم دی. ډېر ښه غزل لیکي او هر بیت یې انتخاب و. زما ډېر خوښ شو او تا هم ډېر ښه وړاندې کړه. چې ګریوان مې تار په تار دی خدای حاضر دی او ناظر دی. راپسې د چا ازار دی خدای حاضر دی او ناظر دی. چې ګریوان مې تار په تار دی خدای حاضر دی او ناظر دی. راپسې د چا ازار دی خدای حاضر دی او ناظر دی. سا چې اخلم نو خفه شم چې ژوند لا په زیاتېدو دی. خپل وجود
او ګل دې ګزار کړ په ګواښ شوې لاړې ګل دې ګزار کړ په ګواښ شوې لاړې څه دې مطلب دی ګل دې ګزار کړ په ګواښ شوې لاړې زړه درنه پرېوت چې شاته ګورې شاته ګورې چې ملامت یې ځمکې ته ګوره چې ملامت یې ځمکې ته ګوره څه د مطلب دی چې ما ته ګورې او پښې مې در خپل کړې هغه څنګه و حقیقت صاحب ضد دې نیولی اها پښې مې در ښکل کړې ضد دې نیولی پښې مې در پښې مې در ښکل کړې نه خدای ته ګورې نه ما ته ګورې بهترین بیت او سعیده زینو زه خدای دې مړ کا اها سعیده زینو زه خدای دې مړ کا زه نو چې خپلې رضا ته ګورې رضا ته ګورې. ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر مې خوښ شو ستا ضرورت له اندازې واوښته راشه کنه اها ستا ضرورت له اندازې واوښته راشه کنه وګوره رنگ مې در پسې واوښته راشه کنه ډیر ښه وروستی ساګانې ستا لیدو ته راکې پاتې نه دي وروستی ساګانې وروستی ساګانې ستا لیدو ته راکې پاتې نه دي ای زنکدن مې له جمعې واوښتو راشه کنه او د خلکو سیوري پسې ستا د نامې چیغې وهم د خلکو د خلکو سیوري پسې ستا د نامې چیغې وهم ژوند مې په لویې تماشې واوښته راشه کنه او له پسرلي څخه مې ویره کېږي خود به کېږي سلامت کال دی له وعدې واوښتو راشه کنه او د بې له تا مازدیګریو د تکرار له وجې د بې له تا مازدیګریو د تکرار له وجې ژوند او وجود مې په لانجې واوښتو راشه کنه ډیر ښه دا کمنټونو طرف هم د ګور شو میر صاحب ښه ما باندې یوازې مال والی که نه بیا خو داسې نه زه عابد چې څوک صاحب پاتې مهرباني. بیا به هغوی ما ته غوسوي کوم ځای نه شروع دی کوم ځای نه ټول وایه چې کوم په مخه درځي بس اسماعیل سایل نه شروع کوه الله مو خوشحاله لرم ساحل علامه خوشحال لره ډیره مننه اسماعیل جانه ته د ژوندۍ فضل یار سعودي تبوک نه اورم ښایسته خپرونه مو جوړه کړې اول خو تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم بیا پاچا صاحب سپیشل سلامونه ډیره مننه یا ژوندی اوسې مولا خان لونګ سلام له امریکا نه ډیره مننه لونګ صاحب ژوندی اوسې ډیره مننه کمین وصال سلامونه ډیره مننه کمین جان زمونږ دلته د خوست ملګری دی خو دا په سعودي کې ژوند کوي رنګ خیال د نیمې شپې ټپه راوکړه د غلي زړونه به دعا درته کوي فهیم رحمان ساحل حالتونه بیتونه ژوند د حالاتو ته بیتونه اوکې ژوند د اوښکو په باران د انقلاب دی ځکه ورک له خپل ځکه ورک له ما خپل ځان د انقلاب دی ښه ښه د دې نه تېرېږو ډېره مننه ټولو دوستانو ستا چلاک منګل تا مخکې لوستلی او د کمنټس دا یې بل کمنټ کړی دا یې بل کمنټ کړی څه شو چې زه یې ورته پیدا کړم ویډیو شیر کړي ویډیو خو که څوک شیر کړي بیا دوه کمنټونه ورته وایو شاید لټون لیکلي پاچا صاحب سلامونه علیکم سلام نصیب هدي هم زموږ خپرونه اوري زه ګلونه لټوم په باغچو کې هر وخت ډکې کړم منګولې په اغزو کې او دغه وروستي کمنټونه به اوس ولولو چې تازه
مخې ته راغلل. سلامونه، څوک دی دغه؟ دوبۍ نه اورم، ډېره ښکلې خپرونه ده. پاچا صاحب ته ځانګړی سلام. او ګل امان الله مسافر هم سلامونه راکوي. عبدالغني اشنا لیکلی دي چې څه شو. دوبۍ نه اورم، ډېره ښکلې خپرونه ده. ښه، پاچا صاحب ته سلام کوم. دا کمنټ مې ورته وړاندې کړه. مسلسل څو کمنټونه راوکړل. عبدالغني اشنا کولی شي چې اوس یو لړ مراسمو په ترڅ کې زموږ دغه خپرونه هم شیر کړي. ښه پاچا صاحب، زه غزل وایم، خو د تخنیکر نه یوه هیله کوم چې هر بیت سره به بیکګراونډ پورته کوي. صحیح ده، بیخي صحیح ده. امر د پر ځای جګ به مې نه ویلي. امر د پر ځای کېږي صاحب. سیوري ته به لاړه وي، کلمر ته به ولاړه وي. سیوري ته به لاړه وي، کلمر ته به ولاړه وي. زړه مې ور اخیستی دی چې چېرته به ولاړه وي. خپلې ماتې ژمنې به یې سترګو ته ګډېږي او خپل باغ کې د مات ګلاب ډنډر ته به ولاړه وي. مینه به له ډېرو ګیلمنو ګرځېدلې وي، مینه به له ډېرو ګیلمنه ګرځېدلې وي. ستونی به یې ډک وي، د خدای درته به ولاړ. زه یې پېژنمه، زه یې پېژنمه، زه یې پېژنمه، پښیمانه به وي خامخا. زه یې پېژنمه، پښیمانه به وي خامخا. سرې سترګې د کړې قسم سر ته به ولاړ. او نوره به شاهینه رانه واړه هوا ستلي وي. ساکه مې درېږي ستا نظر ته به ولاړه وي. سیوري ته به ولاړه وي، کلمر ته به ولاړه وي. زړه مې ور اخیستی دی چې چېرته به ولاړه وي. ډېر زبردست، ډېر عالي. زه به یو څو بیتونه ترنم باندې ووایم. مهرباني عبید صاحب. خوښوي د انګار صاحب څو بیتونه دي، شعر دی. ورک یادونه د جانان یو، په خبرو کې روان یو. موږ تورې او لفظونه په سندرو کې روان یو، په سندرو کې روان یو. ډېر ښه، ډېر ښه. ورک یادونه د جانان یو، په خبرو کې روان یو. بنیاد مخکار مو نکړې، لومې ټولې لفظا کړه. بنیاد مخکار مو نکړې نو، لومې ټولې لفظا کړه. لومې ټولې لفظا کړه. سپین بازان د شنه اسمان یو، په نخترو کې روان یو. موږ تورې او لفظونه په سندرو کې روان یو، په سندرو کې روان یو. ورک یادونه د جانان یو، په خبرو کې روان یو. ډېر ښه. چا ویل د چا د سترګو ستوري غشي راورېږي. چا ویل د چا د سترګو ستوري غشي راورېږي، ستوري غشي راورېږي. حسینه زړونو ته تیر شي، ځکه زغرو کې روان یو. حسینه زړونو ته تیر شي،
زکه زغرو کې روان یو موږ تورې او لفظونه په سندرو کې روان یو په سندرو کې روان یو یادونه د جانان یو په خبرو کې روان ډېر ښه پسته لاره را نورکا د جانان کلی ته درومو پسته لاره را نورکا د جانان کلی ته درومو د جانان کلی ته درومو یبلې پښې په ډېره ګرانه په ډبرو یبلې پښې په ډېره ګرانه په ډبرو کې روان یو موږ تورې او لفظونه په خندرو کې روان یو په سندرو کې روان یو ورک یادونه د جانان یو په خبرو کې روان یو آخري مقطع ده لا خورک نه یو انګاره په قراره برسیږو لا خورک نه یو انګاره په قراره برسیږو په قراره برسیږو تور زنګل سپینه سپوږمۍ ده په نخترو کې روان یو موږ تورې او لفظونه په سندرو کې روان یو په سندرو کې روان یو ورک یادونه د جانان یو هاي هاي ډېر عالي خوند عابد صاحب. واه ومنه چې تر اوسه مې داسې خوند له کوم ترنم نه واخیستی ها نه پوهېږم بل کیف یې لرلو عجیبه کیف یې لرلو دغه شپه چې خوند څومره یې پخېږي دومره خوند کوي دغه شپه چې ده شپه پخېږي که نه ښه دې نه وروسته به ته نه خو خوند نور هم مې هم واخلې. اورېدلي خو دا بالا خوندور نه پوهېږم بیا ستاسو د دوو اشتراک خو بیخي بل ما ډول و. کله کړ ښه بس نو ستا حسن نظر دی که نه او داسې لږ لږ ما هم ورسره ونیو یاد صاحب مزه نه وم عابد صاحب زه به دا غزل تاسو ته ډالۍ کوم. ما هېروې زما پر ځای پام په حماس کوي اها ما هېروې زما پر ځای پام په حماس کوي د پرېښودو تمثیل مې څه په ښه انداز کوي اوهو واو هېر به مې نشي تر قیامته دا مرموز حالت هېر به مې نشي تر قیامته دا مرموز حالت زه سا به زړه راخلم او ته کیسې په ناز کوي هېر به مې نشي تر قیامته دا مرموز حالت زه سا په زور اخلم او ته کیسې په ناز کوي واو له هوش وتلی یم د ورې راباندې بیا راځي کلوریه نه کړې په ما به یې د ساس کوي لکه ملنګ د کوڅې بیرته به راګرځي ضرور او ما به غواړې په هر لوري به آواز کوي او حیرانه زه چې بیابان ته نور پناه یوسو حیرانه زه چې بیابان ته نور پناه یوسو له کوم یو ویر نه به جړه په جای نماز ډېر زبردست سهار ماښام یې په سوالونو غواړم ښکلی اشنا په زیارتونو غواړم په ورځ مې هیر نه یې باور دې وشه په نیمه شپه دې په نفلونو غواړم ډېر ښه او کاروان که ستا مینه ترې ویستله زړه یې سوری په خنجرونو غواړم ډېر ښه د ستا د زړه و خواته در روان دی بل سړی
د ستا د زړه خواته د روان دی بل سړی زه نه یم اوس مالک د دې مکان دی بل سړی واه های های د ستا د زړه خواته د روان دی بل سړی زه نه یم اوس مالک د دې مکان دی بل سړی او د دغه ښار ځپلي که نازیږي ټول په ما د دغه ښار په ښکلو باندې ګران دی بل سړی د دغه د دغه ښار ځپلي که نازیږي ټول په ما د دغه ښار په ښکلو باندې ګران دی بل سړی زه نه یم زه خو ستورې هومره لرې یم اشنا ستا شونډو ته نږدې لکه پیزوان دی بل سړی زه نه یم زه نه یم زه نه یم زه خو ستورې هومره لرې یم اشنا ستا شونډو ته نږدې لکه پیزوان دی عابد صاحب بل سړی دا باید دا شعر یورې بیا دا بیا مو وایه زه او زه نه یم زه خو ستورې هومره لرې یم اشنا زه نه یم زه خو ستورې هومره لرې یم اشنا ستا شونډو ته نږدې لکه پیزوان دی بل سړی او پخوا به دې تل زه درګډولم په خپل غم خوا به دې تل زه درګډولم په خپل غم خو نن د لون په اوښکو د ګریوان دی بل سړی او درویشه په دې کلي کې دی دا عجب رواج چې تورې یو سړی وهي او خان دی بل سړی څه یو غزل و حدونه و که نه عابد صاحب بالکل ډېر ډېر زبردست ډېر صبر کوا خدای مانه که یار دې دروغجن وي صبر کوه صبر کوا خدای مانه که یار دې دروغجن وي زور غواړي چې هسې دې داغونه پر لمن وي او سخته ده چې هم د پخلاینې سړی نه وي سخته ده چې څوک له چا نه هسې ګیلمن وي او ما مغروره مه ګڼه ښایست خو داسې نه وي ښکلي مې هېڅ نه لګي که لږ هم کبرجن وي ډېر علي ما مغروره مه ګڼه ښایست خو داسې نه وي ښکلي مې هېڅ نه لګي که لږ هم کبرجن وي او دید یې په لیدو روښانه کېږي زړه هوا که ځینې انسانان د ښاپېریو د وطن وي دید یې په لیدو روښانه کېږي زړه هوا که ځینې انسانان د ښاپېریو د وطن وي او ورځ لکه سوری بام دی په زړه مې ووري دوړې شپه څه ده شاهینه خو بس هر دیوال شکمن وي ډېر زبردست شاهین صاحب د ژوندی وي بهترینه شاعري کوي محمد شاه سیلاب لیکلی دی واه واه عابد صاحب ستا ترانه مې فکر کوم اورېدلی او سید محمد ریوبزی لیکي چې ټولې کیسې بیرته را ژوندی شولې ودې خندل بیرته دې له سره کړم هر څوک چې راځي ازاروي زړه زه هم په مثال لکه کابل داسې مننه ارمني څوک دی سلامونه مسافرو لخوا در واخله سلامونه دی سپیشل سلام وي که نه او خروټی لاله کور دی ودان وي او رحیم خان لیکلی دی زه رحیم ګل د پېښور نه تاسې ته سلامونه در کوم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ علیکم سلام درته وایو او داسې کمنټونه به ولولو چې موږ نه یې لوستلي رحمت الله وطنزا لیکلي د چا زړه راپسې خوږ کړه ذوالجلاله د چا زړه مې ازار د زړه نه کړیر لکه چې غلط شوی دی لکه ما هم داسې ورته ولوسه بس ښکلی باید به خو حمیدالله میب لیکلی دی زموږ خپرونه اوري او سلامونه یې ټولو ته وړاندې کړي دي ډېره زیاته مننه ترې کوو کور دې ودان وي
فهد اشنا لیکلي بیا به زما لارې ته ګورې ما به توبه ستا له یارۍ ویستلې وینه. سلامونه مې ومنئ. فهد اشنا یم له امریکا څخه کور ودان. شکر الله ویسا لیکلي ما خپله سام نیمه تاله درکړه خو ستا د سترګو لوږه نه مړېده. سلامونه او احترامات مې ومنئ. دوبۍ کې مو خپرونه ګورم. ډېره مننه دوستان. تاسې هم کولی شئ نوي او تازه کمنټونه راته پرېږدئ چې درته ویلولو له خیره سره. دا خپرونه د سولې پیغام راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه نشري کېږي. عبید صاحب بل ترنم به اماده وي نو ځکه نوبت تر باندې راورسېده. دو نظر هو که نه زما منې څه ویلې دا د حقیقت سے فرمایش وای فرمایش د خاپیرو د واغملیاره ستا فرمایش ما پوره کړ. تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي پوړې نه؟ چا اغوستې دي نه؟ او تورې جامې واچوه یاره تورې جامې در سره لا مزه کوي. اوړ کې میانی که غریب یې تر جامې د همیشه تورې جامې دې ورته وکړې اوس یې زموږ له کلي منې که چې مرمه. او تورې جامې دې مبارک شه لږ رانږدې شه چې تڼۍ دې وتړم. دا تور کمیس یې په غم زوړ کړې په بام چکر راته وهي رنځور یې کړمه. او د پلور دی واته راوځه دا خو هغه پیلوټ لالا ډېره مشهوره یاد کوم هم ځکه درته وایم. او په موږ کې سره ټیکري رواج دی هغه چې تور په سره وینو څه به وینه. او د بلتانه احسان را باندې ما د جانان په قدر ورو ورو پوهوینه. داسې ګوښې به ما هم نه ور پرېږدی باچا صاحب. صحیح ده حقیقت صاحب. زما خو خوښه ده خو کاش تا غوندې اواز مې ویل لږ خوند یې کړی. د خاپیرو د باغ ملیاره نن مې اشنا راځي ګلونه راوړه د ګلزاره ګلونه راوړه د ګلزاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره نن مې د یار د راتلو غږ دی ما ترې باراغې نیولې ما ورته خپل غوږ دی وخت نو بهار راغې نیولې ما ورته خپل غوږ دی وخت نو بهار راغې جار کوم په بڼو لاره جار کوم په بڼو لاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره. صحیح شو. ګل د لمبې راوړه چې پښکار کم خپل کماله داسې امیل راوړه چې خوارې پې وکړه مزیداره خوارې پې وکړه مزیداره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ ملیاره. صحیح شو. مننه. ډېر زبردست. مهرباني یاد صاحب ترانه مونږ د خوان واخیستو زمزم یې نه لګلی سخت خوند یې وکړ. عبید صاحب ډېر خوند ما یې که خوند یې نه وي درکړی بیا بل هم درته کوم بل وکړې خو ډېر خوند به وکړي چې مړی بیا به خرابېده خپل شي یو نوبت تا سره خو دغه د ستونې غم ډېر در سره دی زما مړی خل نن کار نه کوي لږ خراب شوي دا یې مرانه خراب شي. عاجل او کامل صحت درته غواړه خو دغه ژمي کې یخې یخې اوبه کمې څښه نو اوبه سره مې ډېر لګېږي نه ولا دغه موټرسایکل باندې چې راځو له منځۍ نه ډېر سخت سړی ما خلکو ته ویلی دی چې دی ډېره ښایسته ټوډي لري ګیر دې کړ ساجا بس موږ موټرسایکل هم خپل هم او دا بیخي خو یو هلمټ باید پیدا پرونه پچې راغلی دی مدیر صاحب زه ګورم ډېر عجیبه عجیبه وطن کسي
دا خو داسې دی چې دی ته ګوره نو بیا ورته جانانا کتل همدغسې دي که نه د جانانا د ناز کتل دی دغه د مینې کتل دی او یاد خو مینه لري. زه بیا په نه پوهېدم خو چې ما درته تشریح کړه ښه دا صحیح ده. نو خبرې یاد به صاحب. اوږدې شي، زه به د غزل ووایم. مهرباني. یوه وړه چیغه له خولې که مې تر خدای وخیږي، یوه وړه چیغه له خولې مې که تر خدای وخیږي، د بربادۍ به مې همدا مخام د پای وخیږي. یوه وړه چیغه له خولې مې که تر خدای وخیږي، د بربادۍ به مې همدا مخام د پای وخیږي. ته لاړې نه وینې زما هیلې شغلې نه کوي، ته لاړې نه وینې زما هیلې شغلې نه کوي، که د وړې ګوتمۍ له منځه چې غمی وخیږي. خوند که چې څومره ضد کولی شم ستا په وړاندې، خوند که چې څومره له سړې سینې مې سوای وخیږي. خوند که چې څومره ضد کولی شم ستا په وړاندې، خوند که چې څومره له سړې سینې مې سوای وخیږي. ټیټ سر به نه کښېنمه نوره د همزلو منځ کې، ټیټ سر به نه کښېنمه نوره د همزلو منځ کې، خو چې ورګوټی جانان دا ورې سړی وخیږي. حیرانه داسې مې وروستی ارمان ته ور ولګېد، کله سګرټه چې بنګړای لوګای. ډېر زبردست، ډېر عالي، ډېر زبردست. فهد اشنا راته لیکلي هلته کمنټ کې وایي سجاد شاه زمزمه زم کولی شم. اوس داسې کېږي چې اورېدونکی په ژوندی بڼه موږ واخلو که نه شوی کولی؟ همدغسې یوه خپرونه به رامنځته کوو چې موږ اورېدونکی په ژوندی بڼه راواخلو، بیا به دوی سره موږ اوس کولی شو خو اواز لږ خرابېږي، هماغه رقم صفا نه راځي. بس نو دا به تخنیکر ته دنده وسپارو چې راتلونکو نویو کې به انشاءالله جوړ شي د مسافرو لپاره چې دوی په نورو ځایونو کې د نورو هیوادونو کې دي، که په داخل کې دي که خارج کې دي، چې موږ میلمانه هم په دغه خپرونه کې ولرو، خاص ځانګړي میلمانه، او د دې تر څنګ زموږ ګران اورېدونکي او لیدونکي. او نوردین افغان لیکلي خاموشي مې د حالاتو د کمنټ چې دی مانه پکې لاړو. شکرالله وصال لیکلي تاریخ د مینې به بیا څوک ولیکي، قلم به وي خو شاعران به نه. سمر اریان دی که نه د وروستی کمنټ، زما جانانه په ما ګرانه یاره، بلنه مه راکوه کابل ته نه درځمه. او خیبه ګل بهار سلامونه راکړي دي، ډېره مننه، کور دې ودان. او ملنګی پکتیاوال هم موږ ته سلامونه راکوي، وایي چې خوندور دی. واوه فکر کوم خپرونه اوري او راسره ګوري. نو دوستان تاسې کولی شئ زموږ دغه خپرونه له خپلو دوستانو او ملګرو سره هم شریکه کړئ، دا به ستاسې ډېره ګټه احسانې په موږ او ډېر زیات به خوشحاله شو. دا د سولې پیغام راډیو پاڼه ده چې تر دې وروسته به زموږ خپرونې په دغه پاڼه ستاسې لپاره په ژوندۍ بڼه نشرېږي. او اوس نوبت رسېږي حقیقت صاحب ته. زه خو اوس څه نه لرم، اخر کې بیا د یو ترنم اجازه راکړئ، یو وړوکی ترنم مسافرو ته کوم. ځان نمبر یې ستا؟ بس نو بیا 2 ټپې ورته وړاندې کوم. نه وروسته یې وړاندې کوم. اوس په خپل نوبت کې 2 ټپې وړاندې کوئ. زه به ور یاد کړم. مسافري دې ډېره وکړه، رنګ مې د هیر دی په نامه دې یادوم. مسافر ته تلې کریغې ما کړې، ګوندې زما له کریغو اور واخلي ملکونه. او مسافري په بېغمۍ کړه، شیرینه یاره په نامه دې ناسته یم. بس دغه د زما له طرفه ټولو مسافرو ته ډالۍ وي. حافظ امیم لیکي زړه نه که د مینه همسفره نه کوله، زړه نه که د مینه همسفره نه کوله، ولې د پخوا سپینه خبره نه کوله. تا ته منتظر وم په محفل کې او که نه، تا ته منتظر وم په محفل کې او که نه، ما سره نو چا ګډه سندره نه کوله. او دومره وم بې زړه دنیا خو څه کوي ما ځان ته، ستا د عشق قصه لا زړوره نه کوله. او تا هم باید کړي د دروغو واده نه وای، ما به درته هم تمه له سره نه کوله. تا هم
باید کړي د دروغو واده نه وای ما به درته هم تمه له سره نه کوله او ستا د بیا راتلو د تصور په زور یو وخت ویره مې د ژوند له هیڅ خطره نه کوله های های او څنګه یې حمیمه په ژور خفګان اخته کړې څنګه یې حمیمه په ژور خفګان اخته کړې مینه به دې دومره هم ژوره نه کوله ډېر عالي ډېر ښه هغه یو بیت بیا ور مدیر صاحب کوم یو تا هم باید کړي د دروغو واده نه وای او ما به درته هم تمه له سره نه کوله دا ډېر عالي دی او هغه بل چې سندره نه کوله قصره کوله او تا ته منتظر وم په محفل کې او کنه تا ته منتظر وم په محفل کې او کنه ما سره نو چا ګډه سندره نه کوله او زړه نه کدې مینه هم سفره نه کوله تا ته منتظر وم ډېر عالي دی واه زړه نه کدې مینه هم سفره نه کوله ولې دې پخوا سپینه خبره نه کوله مدیر صاحب مهرباني دغه زموږ ټوله خپرونه له سره تر پایه تېره شي خو موږ آفتاب صاحب پکې لیدونکو یاد ته نه ښکاره نه کړو اوس څنګه کوې ته ورته آفتاب صاحب که وغواړي خپل هم راتلی شي سټینډ عمل ته ودروي او دی وایي چې زه یو سلام هم داسې واچوه اوس خلاص بس نو دا دی موږ به د ده په ځای سلام ورته واچوو آفتاب به انشاءالله بله خپرونه کې به زه خامخا کمرې ته ورکوم ملنګي پکتیوال لیکلي مننه ډېر خوندور بانډار د مسافرو لپاره که یو غزل یا ټپه راته وکړی قربان مشم اماراتو شارجې نه در سره یم او ډېره زیاته مننه نو ټپه د مسافرو په اړه خو موږ او تاسې وړاندې هم کړې خو د ملنګي پکتیوال لپاره هم باید یوه ټپه ډالۍ وایي چې مسافر تلې در جګه نشوم مسافر تلې در جګه نشوم ما د خدای شله کړي په دواړو زنګنونه داسې ده که نه او د مسافرو څه اختر وي ماښام پردي دیوال ته مخکې وژاړئ مسافر تلې در جګه نشوم ګیله ونه کړې د سلګو نیولې مسافري به د خواري ده او باران به اوري څوک به ځای نه درکوي نه مسافر ته شوې خواره زه شوم خواره دنیا ښه چې سفر ته دلې شي او مسافرۍ شلیدلی کاټ دی زه پکې یوازې چیرې داسې یو ما ته یوازې کړ او ټول عمر تېروم. مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړه د زیړو ګلو باغ 50 سپارې مې او دا وروستی ټپه دې هم ورته ډالۍ وي مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړ چاړه راواخله ما حلاله او مسافرۍ شلیدلی کټ دی او زه پکې ټول عمر یوازې تېروم داسې یو لنډی همدغه رقم ده دی کې هېڅ شک نشته صحیح مې کړه خیر کړه خیبر خان هم لیکلي دي سلامونه مې ومنئ کبل جان څخه ځانګړي سلامونه سجاد او 50 صاحب ته ډېره مننه رضوان الله ځلاند هم سلامونه راکړي دي علیکم سلام احمد نور هم لیکلي دي چې خوندور بانډار مو دی ډېره زیاته مننه نیک نواز افغان هم سلامونه راکړي خوشحاله اوسئ او ملنګی پکتیوال هم بیا هم مننه کوي له موږ ټولو څخه کور دې ودان وي خوشحاله دې وي محمد قدیم لیکلی دي سلامونه ابو زبید څخه ستاسې خپرونه اورم ډېره زیاته مننه احسان ملنګ هم لیکلی I'm watching from London in beautiful program دا په انګلیسي کې ته کولی شي چې اوس ورته معنا کړې که څه دا ما څه ویلی او لندن کې زموږ خپرونه ګوري نور محمد احمدزی هم لیکي ښه دا مې لوستی دا ټول کمنټونه لوستل شوي دي نور کمنټونه بیا وروسته ورته وایو تازه کمنټونه کوم راغلل احمد نور لیکلي سلامونه مې قبول کړی لینا محمد شاه سیلاب هم سلامونه راکوي وایي چې ولې مو ژړوئ که چیرې ګران ټول سلامونه مراد والا پوه نه شوم خو زه فکر کوم داسې لیکلي چې ولې مو ژړوئ که نه خدای دې نه کړي ستاسې وژاړئ او رب دې ژوندی لره کور ودان له وره عبید موږ ته سلامونه راکړي عبید صاحب سلامونه د دوبۍ څخه خوشحاله اوسئ احمد نور هم وایي سلامونه کور ودان او ملنګی پکتیوال هم بیا موږ ته سلامونه راکړي دا ملنګی پکتیوال پکې لکه چې نن کمنټونو کې ډېر مشهور شو که نه د ملنګی پکتیوال چې یاد کړي ما ته د ملنګي کورخې را یاد شي ما دا نوم مې چېرته اورېدلی ملنګی پکتیوال صبر وکړه زه د عکس وګورم چې دا فکر کوم هماغه یو دی چې دلته ډېر فعال و ډېر فعالیتونه یې کول هماغه یو دی
ډېر فعال زموږ د ملګرو له جملې څخه حسابېږي نه پوهېږم چې ما به وپېژنئ او که نه ملنګی پکتیوال صاحب ته خو اوس په سفر باندې که نه چې په افغانستان څوک وتلی بیا خیر هسې ټوکه مې در سره وکړه ستا سنګین هم لیکلي سلامونه علیکم سلام درعلي افغان هم سلامونه کوي ډېره مننه روح الله دانش هم سلامونه وړاندې کړي ډېره مننه جهاني افغان هم سلامونه کوي خوشحاله اوسئ او احمد نور هم سلامونه کوي کورودان مسافر بچه هم سلامونه را کړي ډېره زیاته مننه چا چې ویډیو شیر کړه د هغې به 3 یا 4 کمنټونه نشریږي خو اوس نوبت رسیږي عصمت پاچا صاحب ته دوه بیتونه درته وایم لټو کېدلې ګوتې سو چند سوا غم و غلط شو لټو کېدلې ګوتې سو چند سوا درد و چاته واده شولې ملګری او په چا درد و لټو کېدلې ګوتې سو چند سوا درد و چاته واده شولې ملګری او په چا درد و ته مخامخ له خپل ماشوم سره ولاړه وې چیغه مې وکړله خو بخوله درد و دا بیا ووایه ته مخامخ له خپل ماشوم سره ولاړه وې چیغه مې وکړله خو بخوله درد و پروردګاره د عشق زخم ناصر شوی و پروردګاره ځان مې ووژه په ما درد ډېر علي قسم دومره ډېر زبردست